د ټولو نه سخت جهاد هغه جهاد د خپل نفس سره، جهاد النفس، جهاد الهوى د خواهشاتو سره جهاد، جهاد الشیطان د شیطان سره جهاد، جهاد الدنیا د دنیا سره جهاد، دا ټول پکې دنده راغلي. بیا د دشمنان د دین د دشمنانو سره جهاد. چې کله دا قسمه کوششونه او مقابلې دې وکړي، الله به تا ته څه وښیي؟ نیغه لار به درته وښیي. او حدیث کې درځي امام احمد راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. مجاهد خو هغه دی چې د خپل نفس سره جهاد وکړي، د الله به بندګۍ کړي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی. او په سلسله صحیحه کې شیخ البانی روایت راوړی دی، افضل الجهاد افضل الجهاد. ځکه زه لږ ساعت مخکې ما ته وویل جاهلان په دې دین پوه نه هسې کیسې کوي د ځان. دا د پیغمبر خبره ده. افضل الجهاد من جاهد نفسه في ذات الله. غوره جهاد په جهادونو کې دا دی چې ته د الله په باره کې د خپل نفس سره جهاد وکړي. دا نفس چې ستا په دې بدن کې دی، خبره ډېره لرې نه ده. ما یو کتاب کې یو پیر دا خبره کتلې وه، د هغه سلفو کې کوم عالمو نوم رانه هېر دی، خو خبره مې ذهن کې ده چې د ډېرې لرې نه پسې یو کس راغی، د ډېر لرې نه وی خاص نصیحت راته وکړه. هغه وایي څه نصیحت وی چې کامیاب شه په دنیا و آخرت کې. او قطعت الیک مسافه، ما ګورې سم سفر کړی دی، دومره دومره مزل مې کړی. هغه ورته وي لیس هذا الامر بقطع المسافات. دا خبره د مزلونو نه ده، تاسې دومره لرې راغلی، کار اسان دی. هغه وایي څه وایي د دې خپل نفس نه یو قدم اخوا شه، بس ته دومره لرې کور دې پرېښودو، په ما پسې راغلی کامیابي ګوري. کامیابي خو ستا خوا کې ده، خو د نفس نه یو قدم اخوا شه، بس نفس نه قدم اخوا کېده څه مطلب؟ نفس خپل کنټرول کې ساته. او ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي د هغه وخته پورې یو سړی کامل مؤمن نشي جوړېدی تر دې چې د ده خواهشات د هغه دین تابع شوي نه کوم دین چې ما راوړی. ته به د هر څه د دین تابع کې، دین به نه ستا تابع کېږي، ته به د هر څه د دین تابع کې. نو څه کول؟ کوشش او محنت. د کوم وخت پورې؟ مرګه پورې که نه، کله چې ملا شي به یې پرېږدي، که ګیرې پرېښودو پورې